ملګري ملتونه د تازه ننګونو خبرداری ورکوي چې د درېیمې نړیوالې جګړې د پیښېدلو ښکارندویي کوي. سلام وخت مو بخیر، د افغان پلس چینل تازه او مهمه ویډیو ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش په یوه حاشیوي غونډه کې د دوامداره پراختیا اهدافو ناستې ته وویل نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړې او کووډ-19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسیدلو لرې کوي، نړۍ به وننګوي. نوموړي دې دریو پیښو ته د ننګونکو پیښو په سترګه وکتل، هغسې پیښې چې د دوهمې نړیوالې جګړې مخکې هم موجودې وې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ شمېر مشران نیویارک ته رسیدلي. د نړۍ مشران داسې وخت کې راسره ټولیږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړه ځپلو او لانجه سره مخ سیمو په څېر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بېلابېلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تمه کېده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی او افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. د یادونې وړ ده چې د دویمې نړیوالې جګړې مخکې هم اقلیمي بدلون، اقتصادي ستونزې او نابرابرۍ او جګړو شتون درلود. نو ځکه اوس کې هم دا اند کېږي چې د درېیمې نړیوالې جګړې لپاره پوره توګه حالت چمتو دي او د ملګرو ملتونو په شان یو ستره نړیواله اداره چې د ننګونو خبرداری ورکوي، نو ښکاري چې د نړۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې هکله مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو تازه ویډیوګانو هیر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.